علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرام دوستانو، هیله لرم چې روغ او جوړ به یاست او د صحت د چمې به مو په احسان وي. نن بیا د یوې نوې ویډیو سره تاسو ته حاضر یم. هیله لرم چې دغه ویډیو مو خوښه سي. نو دوستانو، نن غواړم په دې ویډیو کې درته وښیم چې څنګه کولی شو د واتساپ بین نمبر چې ده هغه بیرته ان بین کړو، یا کوم نمبر چې بلاک شوی وي هغه تاسو بیرته ان بلاک کوئ. نو دوستانو، دا ولې بلاکیږي؟ نو دغه وجه دا ده کله چې تاسو زیات لینکونه یا زیاتې ویډیوګانې او یا زیات چیټ وکړئ نو تاسو د واتساپ نمبر چې ده بین کیږي. نو دوستانو، اوس څنګه کولی شو بین نمبر بیرته خلاص کړو؟ نو هغه دلته به تاسو راشئ، واتساپ خلاص کړئ. کله مو چې واتساپ خلاص کړئ دلته تاسو اګری اینډ کنټینیو باندې به تاسو کلیک وکړئ. دا دوستانو دغه زما د واتساپ نمبر دی. زه دغه په نیکسټ باندې کلیک کوم. دوستانو، دلته تاسو ګورئ زما د واتساپ نمبر چې ده هغه بین سوی ده. نو دغه اوس څنګه موږ کولی شو چې بیرته یې ان بین کړو؟ نو تاسو به دغه سپورټ په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ او یو سکرین شاټ چې ده هغه به تاسو له دې صفحې څخه واخلئ. دا دی دوستانو، او تاسو به بیا په سپورټ باندې کلیک وکړئ. کله مو چې په سپورټ باندې کلیک وکړئ دلته به تاسو یو لیک ما به تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی وي هغه تاسو کاپي کړئ. که چیرته نه شئ کاپي کولی نو ما به تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې د ویډیو د ډسکرپشن نه لیک کاپي کولو ویډیو لینک درکړی وي نو هغه تاسو کولی شئ وګورئ او بیا لیک کافي کړئ. دلته به تاسو ولیکئ کوم خط ما چې درکړی هغه به تاسو دلته پیسټ کړئ. دا دی دوستانو، دلته ګورئ، دلته به تاسو خپل نمبر ولیکئ او دلته به خپل نوم ورکړئ د دې ځای کې. دوستانو، دغه به تاسو بیا دلته خپل کوم تصویر چې اوس سکرین شاټ مو واخیست هغه به تاسو دلته کافي پیسټ کړئ او بیا به تاسو دلته په نیکسټ باندې کلیک وکړئ. کله مو چې په نیکسټ باندې کلیک وکړ دلته دوستانو تاسو ګورئ دا رقم صفحه به تاسو ته خلاصه سي. دلته به this doesn't answer my question دغه نه به تاسو کلیک وکړئ. دوستانو، لږ صبر کوو تر څو دا صفحه خلاصه سي. دوستانو، نو تاسو ته به دا ډول صفحه خلاصه سي. نو دا ستاسې ټول معلومات به دلته راواوړي. دلته ګورئ دوستانو، نو څه معلومات چې تاسو ورکړي نو هغه به ټول راواوړي. نو دلته تاسو بیا به تاسو په دې آپشن باندې کلیک وکړئ. نو دوستانو، ستاسو نمبر به د 179 تر 150 ورځو پورې به انشاءالله ستاسو نمبر بیرته ان بین سي او تاسو به خپل نمبر بیرته ترلاسه کړئ. نو دوستانو، دغه زموږ د نن ورځې ویډیو. تر بلې ویډیو پورې د خدای په امان.